نن ما او تا که خپل ځان کې تصور وکړو په یو طرف ته د ګناه سلسلې مو تر لانهایه پورې رسېدلې دی، په یو طرف ته د ګناه په کشتۍ کې غرق یاستو او بل طرف ته لګیا خپل مونځ کوو، بیا برېت هم تاوو، خوشحال یو هلکه تقوادارم زه یم. که یو سړی زما په هغه انداز چې زه ځان ته څه شی وایمه که څوک مې قدر احترام ونه کړي هغه سره بغض او حسدونه هم کوم، هلکه زه خو 5 ټیمه جمع کوم، نو ته ولې زما پوره عزت نه کوې؟ نه، تقوا دا نه ده چې یو طرف ته ګناهونه کوي، یو طرف ته دې د غلا، د سود، د زنا، لواطت، دروغ د دې چرچره دې ډېره مخکې تللې ده، او بل طرف ته ته فقط د یو څو ټیمه مونځ کوې، ته وایې چې نه مونځ عزتمندو. هغه مونځ معتبر دی چې کوم منع کوونکی د ګناه نه وي. تاسې په دې خبر یاستئ فقط یوه نسخه شریعت موږ او تاسې ته ښودلې ده. که یو سړی په دې ناستو کسانو کې زه تاسې ته وایم، که یو سړی دا غواړي چې زه اوس ګناه نه ډک یم او څنګه یم، زه دې څنګه د رب کریم په صحیح معنا تابعدار جوړ شم، دی دې 5 ټیمه جمع په پابندۍ سره وکړي او نفلونه دې ورسره کوي، ته وګوره چې دی ورځ په ورځ څومره ترقي کېدی. دا به داسې یو وخت کې راشي د خپل ګناه به ورته بد ښکاره کېږي، دا به داسې ټیم راشي هغه وړه ادنا ګناه خلاف الاولا کار به ورته غټ ګناه ښکاره کېږي. وجه څه ده؟ وجه دا ده چې رب کریم ما او تا ته فرمایي چې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. مونځ چې دی باری تعالی فرمایي بېشکه سړی د فحشاو نه منکر کارونو نه سړی ساتي. نو پتا پکار دا ما او تا ته چې په صحیح معنا ما او تا د رب کریم د حکم ادا کړو. د مونځ طریقې د علماو نه یادول پکار دي. دا دین رب کریم انبیاو ته رالیږلی، څه معنا د انبیاو په خوله یې رالیږلی دی، هر څوک یې نه دی انتخاب کړي، نه څه خلک یې مخصوص کړي دي، دا مخصوص خلک یې ما او تا ته ټاکلي دي چې دا به تا ته دعوت او تبلیغ چلی. هغه انبیا علیهم السلام دی، هغه رسولان دي. اوس خو د دې نه بعد رسول الله مبارک نه بعد رسولان نه راځي، اوس به څه کوو؟ رب کریم اوس ما او تا او عام مسلمانانو ته انبیاو سلسله خو بنده ده، او رب کریم د انبیاو وارثان پیدا کړي دي. هغه مونځ چې سړی په ګناه نه بچ کېږي کوم مونځ دی؟ هغه مونځ دی عزتمندو چې د واجباتو، مستحباتو، د سنتو په صحیح معنا ته اتباع وکړې او په صحیح معنا یې ته ادا کړې، نو دغه مونځ به بندېدونکی وي. او خفه نه شئ، زه به یو خبره وړاندې کړم، ډېری کرت ما او تا لګیا وو 5 ټیمه جمع کوو، ما او تا لګیا وو نفلونه کوو، خو لیکن بیا هم ما او تا چې کوم د ګناه چرچې دي ګرمې روانې دي. ولې؟ وجه دا ده چې ما او تا مونځ په سمه طریقه نه دی کړی، په سمه طریقه مو یاد کړی نه دی. که دا په سمه طریقه به یادو چرته، دا په سمه طریقه به د عوامو نه یادېږي، دا په سمه طریقه به چرته د یو غیر مسلکي نه یادېږي. د دې یو مثال به زه درته وړاندې کړم، خفه کېږو به سره نه. د ډاکټرۍ کې تاسې ښه پوهېږئ، که فکر مو کړی ډاکټر فقط دې ته نه و چې په یو په هر بخش کې پوهېږي، ډېر کم به داسې وي. اما د انسان وجود په ډېر اقسامو ته تقسیم دی. د سترګو ډاکټر ځان ته معلوم وي، د غوږونو متخصص ځان ته معلوم وي، او د جراحي ډاکټر ځان ته بنا برر تقدیر. نو چې ستا کله لاس کېدلی وي، لاس کې کېدلی وي بالفرض، نو ته به د جراحي ډاکټر ته ځې که د سترګو ډاکټر ته به ځې؟ یو جواب راکړئ، د کوم ډاکټر ته به ځئ؟ کوم ډاکټر ته به ځئ؟ جراحي ډاکټر ته به ځئ. وجه څه ده؟ وجه دا ده که ته چېرته د سترګو ډاکټر ته لاړ شي خلک تا ته لیونی وایي، هلکه شکېدلی دي کوم ځای دی وځئ چاته. دین یادول دا د علماو نه یادېږي چې یو امیر راپاڅېږي نو بل امیر ته به څه شی وښایي. خلاصه دا ده رب کریم انبیا علیهم السلام نه بعد خپل قایم مقام او هغه څوک چې هغه علماء کرام دي او د دوی جانشین دي، رب کریم هغه انتخاب کړی د علماو نه به ما او تا دا دین یادو. نو په دې خاطر باندې عرض به مو دا وي که چېرته په یو مسئله کې درته شک شو، یا هم علم مو یادو او یا هم د علماو غاړې دې په تاسو باندې خلاص وي، هسې نه چې بل خوا ته روان یاستئ او بیا تاسې دا ګیلې کوئ چې یاره مونږ ته چا څه نشی در راښودلی. نه، دین چې دی دا مستغني دی،
دین چاته حاجت نه لري، موږ او تاسې محتاج یاستو. دین به ته ورځې د خلکو نه به یادوي. تاسو به کله نه یې کتلی چې ډاکټر صاحب محترم خپله دوا په شا کړي او کور په کور ګرځي راشه تداوي درته وکړم. نه، ته چې مریض شي ته به ورځې. که د دین ته احتیاج پیدا شو تا ته علما کرام په کور نشي ګرځېدلی، ته به راځې عالم نه به پوښتنه کوي. نو چې کله دین زده کوي ښه څنګه به یې زده کوي؟ ډېری کرت مونږ ته عوام وایي ولا د علماو خدای ناخسته ونعوذ بالله. تاسو خو نیکان خلک یاستئ، دا خبرې نه کوئ خو د خلکو نه اورئ. ولا د ملایانو مونږ حیران کړي یاستو. بعضې خلک پکې دا ټکې هم وکړي ونعوذ بالله من ذلک. د علماو نه کار خراب دی، دین علماو خراب کړی نه. دا چې دین تا ته خراب ښکاره کېږي تا خپل عقیده نه ده پېژندلې. ما ته یو کس راغلی او ویې ویلې یو مولانا صاحب راته وایي لاسونه دلته ږده او بل مولانا صاحب راته وایي دلته ږده. یو راته وایي دا کار ثواب دی، بل سړی راته وایي دا بدعت دی ګناه ده. حیران یم چې اوس څه وکړم. نو ما ورته ویل ملایان خو ځکه متوه چې تا خپل عالم نه دی پېژندلی. ته خپل د ځان پوښتنه وکړه زه په عقیده کې څه شی یم. په عقیده کې چې کوم عقیدې والا وي لاړ شي خپل د علماو نه دې پوښتنه وکړه، ته به شک کې نه ولېږې. خو چې ته کوم عقیدې والا یو تا ته حق پرسته ښکاره کېږي د هغه عالم نه پوښتنه کوه، ته به بیا کله هم نه شکي کېږي. ښه چې کله مونځ کوي نو څنګه به یې کوي؟ هسې اجمال راخلم زمونږ اول دا نیت مستحب طریقه ده په تلفظ، بیا به لاس یې تر غوږونه تر نرمۍ پورې. عزتمندو دا څلور مذاهبه چې راغلي موږ او تاسې وایو دا څلور واړه حق دي. دا ټول معیار د حق دی، خو اتباع د یو مذهب کېږي. او که چېرته ته ماته وې بعضې خلک پیدا شوي هلکه وایي موږ ټول مذهبونو باندې عمل کوو. امین بالجهر نه وایي لاسونه دلته ږدي څه کارونه دا کوي څه دا کوي. هلکه دا ته څه کوي؟ وایي موږ ټول مذهب باندې عمل کوو. نو تاسې دې په دې خبردار وي که یو سړی دا وایي چې زه په ټولو مذهبونو عمل کوم د چا پلار هم نشي کولی. وجه دا ده امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي کله چې ته مونځ ته درېږي او تکبیر الله وایي ته به لاس د غوږیو ته نرمیو جګوي. امام شافعي صاحب فرمایي لاس به ته اوږو جګوي. داسې نور امامان خپل اختلاف لري. نو که چېرته ته اوس زه تا ته پوښتنه کوم که ته وایي په ټولو باندې عمل کوم نو څنګه عمل کوې؟ که لاس دلته جګې دا پاتې شو که دا کې دا پاتې شو که په ټوله کې نو یو قسمه رقص او ګډا به راشي. یو به داسې کوې بیا به داسې کوې بیا به داسې کوې نو خپله به ته خپله متشکي کوې. نو دا خبره خو دې باطله شوله چې تا ما ته ویل په ټولو مذهبونو عمل کوم. موږ وایو که یو سړی لاسونه دلته ږدي که دلته ږدي ټول جایز دي. مستحب طریقه دا ده د احنافو په نظ باندې چې سړی د غوږیو د نرمیو پورې لاس جګ کړي داسې د قبلې ته مخامخ. وجه دا ده عرب کې یوه مقوله ده خیر الامور کارونو کې هغه درمیانه عمل دی. نو یو قول دا دی چې لاس به دلته د سر سره جګوي او بل قول دا دی چې لاس به د اوږو سره جګوي. نو رښتیا ووایې منځونی کار موږ او تاسې کوو چې د غوږونو سره هم دا راغلل او هم اوږوی پکې رالې نو دواړه ټولو باندې امن رالې. څومره ښایسته خبره ده. کله چې د نیت وتړو لاس به چېرته ږدي یو قول دا دی علی الصدر سینه باندې به ږدي، یو قول دا دی تحت سره به ږدي. امام مالک صاحب فرمایي صدل به کې لاسونه به مکمل داسې غځوي. دا حاجان صاحبان تللي دي تاسې حرمین شریفینو ته ورشئ خلک ناشنا منځونه کوي. چا لاسونه ښکته نیولي وي چا بره نیولي وي او چا یو قسمه چا بل قسمه. امام صاحب فرمایي موږ او تاسې لاسونه د نوم نه لاندې نیسو. ولې؟ وجه دا ده یو قول حدیث کې دا راغلی دی بل قول حدیث کې سدل او ځوړندېدل راغلي دي. نو که دا کو که دا کو راځه د دې د منظومې کار وکړه چې هغه د نوم نه لاندې لاس تړل دي. څومره بهترینه خبره ده. داسې نورو مسایل پکې راواخله.